یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي کله چې حیواناتو ته مرګ راسي، یعنې حیوان مړ سي، نو دغه روح یې هم ختمیږي او که دغه روح یې باقي پاته وي. محترمه، په دې کې اختلاف دی. امام غزالي رحمه الله او نور علماء کرامو رای و نظر دا دی چې کله حیوانات مړ سي نو دغه روحان یې هم ورسره ختمیږي، ځکه دوی د حیواناتو په عدم حشر باندې قائل دي. او د نورو علماء کرامو رایه دا ده کله چې حیوانات مړ سي نو دغه روح یې په هوا کې معلق پاتې سي، ځړیږي، باقي وي. نو صحیح قول دغه دی چې حیوانات مړ سي نو دغه روح یې نه ختمیږي، دا په هوا کې معلق پاتې وي. احسن الفتاوا وهم ټوکه و صفحه 23.